هغه څوک چې د شپې له خوا په تخت کې ویده کیږي او موبایل کاروي دې چارجر ته ضرورت لري، ځکه دې کې نه لین کاتیږي او نه تاسو ضرورت لرئ چې خپل میز وښوروئ. که چیرته دغه چارجرونه افغانستان ته وارد کوي، ښه تجارت کوی شي. یوه کورنۍ راته وښایي چې خپل کالي دې نه وتو کوي، اما ټول خلک د وتو کولو نه ستړي دي. اوس که چیرته تاسو ښځو ته دا وتو ورکوئ چې کولی شي په ولاړې کالي وتو کړي، کاملا درنه خوشحالیږي. او که چیرته تاسو په افغانستان کې دې ته مارکیټینګ وکوئ، څوک نه غواړي چې داسې وتو ولري تر څو په ولاړې کالي وتو کړي. چیرته بیخي مفلس یاست، دا جوسر واخلئ، په یو دوکان کې د یو چا سره کینئ. کله چې یو څوک راځي د خریدارۍ دپاره ورته وایي تازه جوس ته ضرورت لري، کولی شي تازه جوس ورکړي. بیا اتوماتیک ګروپونه دي چې د دروازې د خلاصولو په وخت کې لګیږي. هر څوک غواړي چې په نیمه شپه کې د دې ګروپونو نه استفاده وکړي تر څو وشي کولی کلفونه خلاص کړي. بس بازار شته او چانس شته او تاسو کولی شئ ډیری کوچنۍ آیډیې په افغانستان کې یا په خارجي هیوادونو کې عملي کړئ او پې پیسې وګټئ. د شکار خپرونه ډیر زر موږ پیلوو، ډیرو کمو تعداد ملګرو سره یو ځای کیږو او کیدای شي هغو سره شراکت هم پیل کړو. نو که چیرته مسافرین یاست او غواړئ چې د پردۍ نوکرۍ نه وژغورل شئ، په تمه اوسئ.